بسم الله الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. الله موږ ستا عبادت کوو، ته زموږ مدد وکړې. مجلس د پرلت په حواله دی چې تقریبا د یوې میاشتې راهیسې د چمن کې پرلت ناست دی، که آل پارټیانې دي، که لغړي اتحاد دي، که نور کوچني تنظیمونه دي. یقینا د یوې میاشتې هغه ناستې د دې عوامو د مسایلو لپاره. زموږ پاکستان تحریک انصاف د ضلع چمن چې کومه ضلعي کابینه ده یا زموږ د تحریک انصاف چې څونه په چمن کې ځوانان دي، څونه زموږ ووټرز دي، موږ دا ټوله د پرلت د حمایت اعلان کوو. یقینا زموږ د 85 کالو څخه یا د 80 کالو څخه زموږ د چمن د خلکو دا یوه دروازه روزګار دی، د بارډر دروازه. زموږ په چمن کې نه زراعت شته، نه کارخانې شته، نه یو فیکټري شته، نه یو داسې بل دی شی شته چې زموږ د چمن عوام پر هغه باندې کار وکړي یا د غریب خلک په هغه باندې اخته وي. نو زموږ د چمن غریبه طبقه چې ده هغه سهار بارډر له ولاړه شي، مازدیګر بیرته راشي، هلته یو 500 300 یا 1000 پیدا ګټي. نو دی روزمره د خپل د کور بچیان په دې باندې ګرځي. خو موږ حکومت ته دا خواست کوو، پاکستاني ریاست ته، چې دا ډېر سخت ظلم دی چې ته پر چمن پر عوام باندې پاسپورټ لاګو کوي. دا د ډېر وخت څخه، د ډېر وختي کلو څخه دغه شی زموږ سره یعنې د نورو حکومتو که برطانیه راواخلي که نور هغه دغه زموږ رشتې پله کې ستا زموږ اداره هلته د دې اداره دلته زموږ و زما په خپله په خود زما خپله د کور دوستي هلته په بارډر کې زموږ ده ستا. یعنې موږ داسې سره نږدې ګرده یو پښتانه یو د دې وطن د علاقې یو ګډ خلک یو. نو دغه د بده مرغه دا کرښه چې راغله، دا تار صاحب بولي دغه چې راغلی، نو دغه زموږ په منځ کې هغه جلاوالی دی ښه راواستئ. نو د حکومت څخه دا خواست کوو چې زموږ د چمن د عوامو دپاره تی باید په دغه روزګار باندې تی څه نور داسې مرسته کړې وای چې تی دروازه اسانه کړې وای، نور مې و د عوامو ته یو داسې لارې ورکړې وای چې د چمن عوام په اخته سوي وای. نو په بل یو دغه د پاک افغانستان چې کوم مهاجرین روان دي، په دې پاکستان کې هره طبقه مهاجر شته، یعنې هندوان پکې شته، په دې کې عیسایان شته، په دې کې بلوچان شته، مهاجرې طبقې در ښیم. هر قوم په دې پاکستان کې شته. د هغه سره په پاکستان کې دونه ظلم نه کېږي د هغه نورو مهاجرو سره لکه د پښتنو سره څه کېږي. نو پښتانه به څو در څو دغه د پاکستان د دغه ریاستي ادارو دغه ظلم به څو در څو دغه پښتانه برداشت کړي. یقینا دا ظلم دی، موږ د دې سخت غندنه کوو، د دې سخت خلاف یو. زموږ پاسپورټ نه منو، په هر صورت موږ د دې پرلته سره او د دې زموږ د چمن چې کوم غریب طبقه ده یا لغړیان، دا سره موږ په سر او په مال ولاړ یو. موږ پاکستان تحریک انصاف. ډېره مننه، شکریه.